مونږ پښتنو پر خپل وجود په خپل ختم کړ خدای ټوپک اوسېزه په اور د گردنو سره او خدای ور په غاړه کړې ټوپک ورته د ټول عمر څوک چې قلم نه پرېږدي زما د پښتنو سره. سلامونه احترامات ملګرو وقار نشا دریاب یم هله د چې روغ جوړ دی الله مراته سلامت لره. ملګرو د هنرمندانو فنکارانو د وجنې چې کم دغه ریپورټ دی دغه څېړنه ده دا د کال 2009 نه واله تر کال 2019 پورې تقریبا 14 هنرمندان فنکاران وجل شوي دي او وخت په وخت زه دغه هڅه کوم چې ستاسو سره دغه واړه واړه ریپورټونه د یو فنکار د یو هنرمند په اړه شریک کړم. ملګرو نن در سره یو بله هنرمنده یو بله فنکاره ده چې برېښنا نومیږي. د برېښنا په اړه ستاسو سره دغه وړوکی شان ریپورټ شریکوم. دا د کال 2018 خبره ده. د کال 2018 د جنورۍ په 9مه نیټه برېښنا نومي فنکاره ووژل شوه. د چا تعلق چې د پېښور یکتوت علاقې سره و. په دې پېښه کې له برېښنا سره د هغې پلار هم په حق ورسېد. د برېښنا د مرګ دعوه د هغې په یو مین علي اکبر اپریدي باندې شوې وه څوک چې د برېښنا سره د واده کولو خواهشمند و. خو ولې د برېښنا او د هغې له کورنۍ د انکار له کبله دغې تن برېښنا ووژله. برېښنا په مقامي کچ ډېره مقبوله وه. دا د سټیج پروګرامونو او د رقص لپاره د دې یو ځانګړې پیژندګلو وه او په مقامي کچ ډېر زیات مینوال لرل. خو د دې فنکارانو هنرمندانو د دوی چې دا کمې پیښې ورسره مخې ته راځي کم خلک ورسره دغه بده رویه اختیاروي نو په دې کې صرف د دغه خلکو قصور نه دی. په دې کې زیاتره د دغې فنکارانو هم خپلې غلطۍ شاملې وي. باید چې مونږ د احمد ګل استاد په خبره باندې عمل وکړو چې مونږ د خلکو سره خپلې رویې سمې کړو او د چا سره سلک ډېر تعلقات خراب هم وي نو پکار ده چې مونږ د هغوی سره روغه جاړه وکړو نه چې ژوند د لاسه ورکړو. روغه جاړه ښه ده معافي ښه ده خو دا نه ده چې مونږ ژوند د لاسه ورکړو. ملګرو دغه د برېښنا په اړه باندې ریپورټ و چې وجل شوې ده و یاري د زور خبره نه ده. جانان ته وایي چې خوله سمه خوځوي نه. ملګرو د دغې سره سم یو بل ریپورټ هم ستاسو سره شریکوم. سنبل ده. سنبل د مردان یو مقامي 22 کلنه فنکاره سنبل هم د کال 2018 فروری میاشت په 3مه نیټه شیخ ملتون کې قتل کړی شوې وه. د برېښنا واقعه په جنورۍ کې مخې ته راغلې وه او د دغې پسې بیا فروری کې سنبل قتل کړی شوې وه. د ریپورټونو تر مخه سنبل یو پروګرام کې د ګډون نه ډډه کړې وه چې له وجې ژوند د لاسه ورکړو. دا هنرمندان فنکاران څوک خپلې مرضۍ ته نه پرېږدي ځکه که تا ته د یو پروګرام کې د شرکت لپاره بلنه درکړې شوه ستا زړه نشته بس خبره ختمه. خو بیا که د دغې فنکار یا هنرمند زړه نه وي او داسې زورور خلک وي چې ځان ته څه وایي او په حقیقت کې هغه د انسانیت نه پریوتې خلک وي نو هغه بیا په زور زبردستۍ باندې هم دغه فنکاران هنرمندان دا خپلو مجلسونو له بیایي. خو چې بیا هم ورسره لاړ نشي نو د هغوی اکثر دغه هنرمندان یا دغه فنکاران دا وولي دا ووژني دا په نښه کړي د دوی ژوند ته نقصان ورسوي د دوی کورنۍ ته نقصان ورسوي. دا ډېر بد عمل دی د انسانیت نه پریوتی عمل دی. باید چې مونږ هم د دغې نه ډډه وکړو لږ خپل ضمیر به هم تاسو ملامته کوي چې دا مونږ څه کار کوو خو خیر دغه خلک ضمیر هم نه لري. ملګرو دا هم تاسو ته ووایم چې سنبل خو لاړه د ژوند له سپرلو نه لاسونه واخیستل خو د هغې یو ماشوم زوی هم
نیمګړی نیمه خوا پاتې شو چې بې موره یو ماشوم رالویږي د هغه ژوند او د هغه مستقبل به څنګه وي دا تاسو په دې باندې سوچ وکړئ ښه د سنبل د کورنۍ خلکو د دې په وجنه کې 3 تنان جهانگیر نقیب شاه او سابقه پولیس افسر نیم خټک ککړ ګرځولي په کومو چې په موقع باندې اف آی آر درج کړی شوی د سنبل په اړه باندې دا خبرې یو څو شریکوم ستاسو سره چې سنبل سټیټ ډانسر او ماډل وه اداکاره وه چې یو شمېر دستورو او ویډیوګانو ته یې د خپل فن ښکلاګانې بخلې وې د ډېر غربت او بېوسۍ له کبله دا فنکاره د کرایې په کور کې اوسېدله او خوشحاله ژوند یې تېرولو ولې دې بې حسه خلکو ترېنه ژوند او د ژوند حق وتروړلو ملګرو دا ډېرې یعنی پیچیده مسلې دي زموږ په ټولنه کې زموږ په معاشره کې چې اکثر په وړو وړو خبرو باندې موږ تماچې راوباسو موږ یو بل په چاړو وهو موږ یو بل ته نقصان وررسوو او په ډېرو وړو وړو خبرو باندې مرګونه او قتلونه کوو خو خدای ته وګورئ چې نور د دغې غلطو کارونو د دغې مرګ جوړو د دغې زه به تاسو ته څه ووایم په دغې څیزونو بس قلار شئ دنیا ډېره مخکې تللې ده خلک لاړه سپوږمۍ ته وخاته او موږ تر اوسه د دغې قصو قطارو د دغې لانجو نه یو راوتي نو الله دې وکړي چې موږ نور د دغې لانجو او د دغې قتل و غارت د دغې نفرتونو نه قلار شو د دغې نفرتونو تیغې به پرې کول وي او د مینې ګلان به کرل وي ملګرو هر څه به سم شي خو راځئ چې نن دا عهد وکړو چې که غلطي زموږ خپله هم وي نو پکار ده چې په معافۍ غوښتلو کې موږ تر ټولو وړاندې شو هم د دغې سره خپل کور به وقار انشاء دریاب له ورکړئ اجازت د لوی الله په امان